नबी علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان چې د خپل بچو د پاره حلال روزي ګټي کنه زما د طرف نه هغه ته شي مبارک شي مبارک. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو تن لاس میلاو کو داغه د لاسونه ډیر زیات سخو کلکو. نبی علیہ السلام چې د لاس ته وکتل کنه داسې پولي پولي شي او کلک شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وی هلکه تاسو کار کوي د الله پاک پیغمبر خپل بچو له روزي ګټم په غر کې ګټي ماتومه پغړ کې ډبرې او ګټې ماتومه دغه مې خپلو بچو له مزدوري د روزي ده. نبی علیہ السلام د هغه د لاس راواغستو په خپلو مبارکو شونډو ښکل کو. نبی علیہ السلام دا لاس یې ښکل کو او تر څو پورې چې دا لاسونه په دنیا کې موجود وي الله به قیامت نه قایموي چې در کومې پورې یو انسان په دې لاسو ځان له حلاله روزي ګټي الله به قیامت نه قایموي. خو اخر زمانه درونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې اخر زمانه شي یو انسان بدات تمیز نه کوي چې حلاله مې واغسته کو حرامه مې واغسته خو صرف پیسې بګوري صرف څه بګوري پیسې بګوري بلکې خلک به حرام مالونو تر زیریږي چې وګوره ته څومره شی ډک ځان له جمع کو څومره بنگلې جوړ کړي څنګه ګاډي واغستو څنګه ځمکې واغستې زیریږي ورته دې ته به نه ګوري چې دا په حرامو دي تباهي ده بربادي ده. دا د اخر زمانه علامات. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د حرامو نه ځان وساتئ ورونو. اسې به ځان ستړی کوو که روزي او حرام یې ګورې الله تبارک وتعالی قبلوي نه.